قدرمنو دوستانو نن ویډیو زموږ ډیره په اهم موضوع باندې ده چې واده کړي ښځې ولې غلط کارونو ته مجبور شي او د خاوند په موجودګۍ کې دغه غلط کارونو باندې سر شي. دغه ښځې بیا په بازارونو کې هم ګرځي او ځان ته یاران ګوري. دوستانو دغه ښځې به څنګه پیژنو او څنګه به ورسره دغه غلط کارونه کوو؟ ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ. د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې که ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل قرار کلیک ته سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټلې نشان هم ووهئ. دا ویډیو د ماشومانو دپاره بالکل نه ده ځکه چې دا ویډیو د ښځو په باره کې ده. ملګرو واده کړې ښځې ولې بېلارې کېږي او غلط کارونو ته لاس اچوي؟ کله چې د ښځې عمر زیات شي نو د هغې خواهشات هم زیات شي او د سړو د کاروبار د پریشانو په وجې باندې دغه کارونه بیا سړي نشي کولی او زړه ورته هم نه کېږي ځکه چې هغې بیا خپل کاروبار ته توجه ورکړې وي نو دغه کار بیا په صحیح طریقې سره نشي کولی. په دغې وجې باندې بیا د دغه سړو ښځې غلطو کارونو ته لاس واچوي او هغې بیا ځان ته نور یاران ګوري او دغه غلط کارونه ورسره کوي او خپله تنده پرې سړوي ځکه چې اکثر د هغې خاوندان په خپلو کارونو کې مصروفه شي او ډېر وخت دپاره نور کارونو ته ځي نو د هغې ښځې بیا د دغه کار ډېرې وږي شي او غواړي چې دغه کار ورسره بیا هر څوک وکړي. د هغې دپاره بیا هغې ځان ته داسې خلکان وګوري چې د غلط کارونه ورسره کوي. اکثر هغې بازارونو ته راوځي په بازارونو کې بیا په بیل خلکانو باندې ګرځي او دکاندارانو سره ګپ شپ لګوي او چیر چاړ ورسره کوي او لین ورسره اخلي خو د هغې مطلب دغه نور کار وي. دغه کارونه د هغې سړو ښځې کوي کومې سړي چې د ډېر وخت دپاره د خپل کور نه بهر وي او په بهر ملکونو کې کارونه کوي چې ښځې او بچې په کور کې پرېښې وي. بیا د دغې ښځو سترګې وشلېږي او سترګې سرې شي او په دغه لارو باندې سر شي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې د سره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښ شوي وي نو لایک او شیر یې کړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.